14 سپاره شپږم رکوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية دير دلائل دي قدرت دما في السماوات فأسمانو دي والأرض پمزك كدي يمرون عليها چدغ معاندين تيريگي پسترگو يوين دا علامه دي قدرت ما هو هم عنها معرضون دي غنت سانكول كدي وما يؤمن أكثرهم بالله او يقين لكي اکثر دغه مشرکین په الله تعالی الا وهم مشركون مگر په داسې حال کې یقین کوي چې دي مشرکین الله هم مني خو ورسره نور خدایان مني. الله تعالی وی اف امنوا ان تاتيهم غاشيه نو آیا دې په امن کې دي د مشرکان چې راشي دوی ته عذاب پټون کوي من عذاب الله غاشيه او پټون کوي چا پیر کېدون کوي من عذاب الله دي الله دې عذابنا او تأتيهم الساعة يا راشد قيامت بغتة ناصافة وهم لا يشعرون او دي بني بخبر. قل ويا اي محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم خلق هذه سبيلي دغ ايمان او توحيد ليار دي مادا ادعو الى الله ز خلق دي خداي طرف ترابولم خو على بصيرة فبصيرة ترابولم دلائل لرم علم لرم تقليد الشركي نكوم علم لرم فبصيرت باندې ز خلق راغواړم ومن اتبعني او هغه څوک چې د ما متابعت کوي چې هغه علما دي هغه هم د توحید او عبادت کوي د الله او خلق د خدای توحید ترابولي په دلایل سره. وسبحان الله پاکي د الله لرا وما انا من المشركين نه ينزل جمله د مشرکین وما ارسلنا من قبلك مغنو لګلی په خاطر تا پر رسالت سره ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الا رجالا مغرم نران ولي ګلیو معلومه شو خځو کې پیغمبر نه تیر شوی نور دا چې په پیرانو کې تیر ده کنه دا مخکې خبره کړې و چې د انسانانو نه مخکې چې پیرانان وځي دوی یو خپل پیغمبر خدای پیرای ورته علیدو خو نبی علیہ السلام بیا د ټول دنیا پیغمبر ده. نوح چې موږ به وحی کوله الیهم دیت من اهل القرى او به دا پیغمبران د اهل د کلیو نه کوچان نه وو. افلم يسيروا في الارض ایا نه ګرځېدي په دامځکه کې فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم څرنګه و عاقبت یو خلکو چې په خاطر دی تیر دي ولدار الاخرته هر نه دار د اخرت خیر خیر للذین اتقوا او خلق لرا چې پرهیزګاری کړي افلا تعقلون ای عقل نه لري تاسو. دا انبیاء سابقین مخکم ډیر تیر دي او دا انبیاء سابقین ته خدای پاک وحی کول دي خلکو د ابلاغ لپاره لكن كفار بمخالفتنا كرا او دلت حالت بفراغلا چې د انبیاء بمایوس شو د دینا او په دم بورډا شو چې اوس په مدخل شاګردانو د مکتسب کې چې تا فرات ویل چې الله دې موږ نصرت کوي په داسې وخت کې به الله تعالی زارې شروع کوي به الله تعالی د نجات ورکو اکا فران به تباک حتی ازستی اثر رسول کله چې نا امید شو رسول د اسلام د خلقونه وظنوا انهم قد كذبوا او د دې ګمان وکړو چې په تحقیق سره د دې تکذیب دروغ ویل شوی دي خلکو یې د تکذیب کړی دا جاءهم نصرنا را بغیر دې ته کومک دی موږ فنجي من نشاء بیا به نجات ورکو موږ هغه چاته چې ورته حکم شي ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين نه د پکېږي عذاب دې موږ د قوم ګناهګار نه. لقد كان في قصصهم فتحقيق سرشتا فقصد دغ يوسف عليه السلام يا دي نور انبياء يا دي نور امتو کې عبرت لأولي الالباب خاوندانو دي عقل را ما كان حديثا يفترى ند دغ قرآن عظیم شان یو خبره چې د ځانو جوړه شوی په دروغ ولكن تصديق الذي بين يديه لكن دا تصديق د دیغه کتاب چې په خاطر شوی وتفصيل كل شيء او تفصيل د لپاره د هر شي چې هغه خلک ورته مجبور دي وهدن هدایت او رحمت لقوم يؤمنون هغه قوم نه چې ایمان راوړي